السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیری دوستانو ته د ایډموب یا اډسنس آی ډي اکاونټونو بعضې مشکل جوړ کړي دي چې د هغې ستونزې د حل لاره دوی ته پته نه لګیږي. نو هغه تاسو ته زه اوس ښایم. دا زما د اډسنس آی ډي ده. نو په دې کې اوس زه نشم کولی چې په افغانستان کې پیسې واخلم. ما خپل پین کوډ چې ده هغه مې بل ځای ته استولی دی، یعنې داخل ته نه دی تللی. نو د دې ستونزې د حل لپاره ډیری دوستانو دا غوښتنه کړې وه چې څه باید وکړو، موږ له اکاونټونو څخه پیسې نشو وباسلی، یعنې د خپل اکاونټ څخه پیسې نشي راباسلی. دا چې دلته په اپلیکیشن کې سم کار نه کوي. غواړم د تاسو لپاره زه دا بروزر څخه وګورم، ګوګل. سرچینګ شروع ده. دوستانو که یو څه ویډیو هم زیاته شي چې موږ او تاسې خپل هدف ته ورسیږو، دلته نیټ سم کار نه کوي. ستونزه څه شی ده؟ صحیح شوله. اوس ګوګل اډسنس به تاسو سرچینګ کوئ بروزر کې. اوس هغې دپاره زه خپل آی ډي داخلوم چې تاسو راسره دغه مشکل ووینئ چې دغه څخه پیمنټ نه کېږي. نو دا ستونزه په ډېره اسانۍ سره زه حلولی شم. کومو دوستانو ته چې د مشکل جوړ شوي ما سره د په تماس کې شي، د دې حل لاره ما سره شته دی. نو تاسو کولی شئ چې زما د وټساپ شمېره چې تاسو ته په ډسکریپشن باندې پرېږدم، هغې د لارې تاسو کولی شئ چې ما سره په تماس کې شئ. پاسورډ مې داخل کړه ورونو. اوس خلاصیږي بروزر. دا د بروزر خلاص شه. دلته به تاسو پیمنټ وګورئ.
په پایمنټس کې زه تاسو ته ښایم. چې مهم څه دي دلته. نو دا ویډیو دوستانو تاسو له نورو سره هم شریکه کړئ تر څو ډېری ځوانان له دې ستونزې څخه خبر شي. دلته تاسو پام وکړئ منیج سیټینګ دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته اوس خبره دلته راغله چې دلته مهم څه دي. ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه دلته په کنټري کې ده. ډېری ځوانان نو د خپل هیواد انتخاب صحیح نه وي کړی. دا چې زه هم نابلد وم. دوستانو ما چې لومړی ځل خپل د یوټیوب چینل جوړاوه نو په هغې لارښوونه کې داسې ویل شوي وي چې تاسو په افغانستان هیواد نه ټاکئ ځکه چې افغانستان لپاره پیسې نه ورکول کیږي. نو که تاسو دلته پام وي دا لاندې بیا نیم اینډ ادرس لیکلی دی. تاسو دې ځای ته پام وکړئ. دغه ځای کې وینئ نیم اینډ ادرس. په دې کې تاسو هر څه ورکولی شئ. نو زه دغه ډیټ کوم. ګورئ دلته لیکل ما خپل نیم ورکړی دی. ادرس لاین مې خوست ورکړی دی. دویم لاین مې خوست ورکړی دی. دلته پاسټل کوډ چې دی دا ډېر مهم ده. پاسټل کوډ باندې تاسو ته ډاکخونې ته یا پوسټخانې ته خپل کوډ راځي. خوست سیټي مې دا هم ورکړی دی. خو په دې کې لاندې د پریمس ته دغې کې به تاسو کوم هیواد چې انتخاب کړی وي د هغې ټول ولایتونه دلته تاسو ته راځي. نو که چېرې تاسو هیواد خطا کړو نو تاسو له ستونزې سره مخ شوئ. تاسو خپل هیواد کې بیا پیسې نشئ ترلاسه کولی او نه له هغې څخه پیسې وباسلی شئ. نو تاسو ته زه دا وایم چې تاسو باید دلته کنټري چې دی دغه دی. ما کنټري غلط انتخاب کړی دی. نو تاسو دلته وګورئ دغه ځای کې د کنټري چې ما انتخاب ده دا بالکل غلط ده. نو دغه ستونزه که چاته پېښه شوې وي ما سره دې په تماس کې شي. چا چې د 100 څخه زیات ډالر ګټلی وي هغې ته زه ډالر په ذمهوارۍ سره انشاءالله وباسم. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي له نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ تر څو له دې موضوع څخه زموږ هیوادوال خبر شي او دا ستونزه یې حل شي. تر بل ویډیو مو زه هاشم علیزی په خدای سپارم. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. بله خبره هم یادونه کوم چې ورونو وخت زه ډېر کم لرم. تاسو به وایئ چې د ویډیو له ډیزاین ویل نه ده ورکړه. نو ډیزاین هم کولی شم ورونو خو زموږ او تاسې هدف ډیزاین نه ده. زموږ او تاسې هدف د پوهېدلو ده تر څو چې موږ او تاسې وکولی شو دقیق پوه شو. د خدای په امان.